سلامونه ملګرو، په دې هیله را جوړو صحت مند یاست. زما نوم زین الله افشار دا غواړم په دې ویډیو کې ملګرو ما تېره ویډیو جوړه کړې وه د کمپیوټر د جنریشن د تبدیل په اړه، څنګه د کمپیوټر جنریشن تبدیل وشو او ما جنریشن هم تبدیل کړی و. که چېرته ته راشم دې سپیسي باندې رایټ کلیک وکړم، راشم پراپرټیز ته. وګورئ ملګرو دلته زما سره د کمپیوټر جنریشن کورای 7 9 جنریشن سی پی یو سپیډ 2.8 GHz د میډ ان امریکا. ملګرو دا هم سره اصلي حقیقت ریل نه لري. نو د اصلي د کمپیوټر د معلوماتو د کتلو لپاره به تاسو لږ سیمپل راشئ. دغه څه به زه اکزیټ شم، د کمپیوټر به زه شټ ډاون کړم. ملګرو زه به راشم کمپیوټر به شټ ډاون کړم RT4 سره. دا مې چې کله شټ ډاون کړل ملګرو، اوس دا سره شټ ډاون کېږي. څنګه کتلی شو چې مثلا موږ سره په حقیقت کې کمپیوټر کوم جنریشن دا کوم ده، ډېری خلک پیدا کېږي د هلته جنریشن تبدیلوي او د سپیډ هم زیاتوي، خو حقیقت کې هماغه شانتي وي نه. د دې لپاره به تاسو کمپیوټر بیرته چالان کړئ. زه پاور بټن پریس کوم. ما سره چې کله کمپیوټر چالان شي نو تاسو به چې کله کمپیوټر چالان کو په هغې وخت به تاسو راشئ ملګرو F2 بټن دې باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو پریس کړئ. دلته چې راغللو ملګرو دلته وګورئ موږ سره یو مینیو راځي د سیټینګ په اړه. دلته تاسو لاندې برخه کې دلته وګورئ موږ سره لیکل دي چې سیسټم انفارمیشن. د دې ځای څخه تاسو د کمپیوټر اصلي معلومات کتلی شئ چې زموږ کمپیوټر څوم جنریشن دی، څومره سپیډ دی. زه به راشم ایرو کی سره لاندې سکرول. دلته زموږ سره انفارمیشن معلومات راغلل ملګرو. د زموږ سره د کمپیوټر اصلي ریل انفارمیشن دی. که چېرته وګورئ نو دلته به زه اوس تاسو ته وښیم چې یعنې پروسیسر ټایپ ملګرو دلته وګورئ په دې ساحه کې پروسیسر ټایپ انټل کورای 5 اووم جنریشن سی پی یو سپیډ 2.8 GHz دی. ملګرو دغه سره د کمپیوټر اصلي ریل انفارمیشن دی. تاسو د دې ځای څخه ملګرو تاسو کولی شئ د بیټرۍ په اړه د هر څه د کمپیوټر د هرې برخې د په اړه ډیټ ان ټایم هر په اړه معلومات وګورئ. ملګرو دا ریل انفارمیشن دی، دا نه چینجیبل دی او نه چینج کېږي. دا دیس از امپاسبل، دا ناممکنه ده. ملګرو زه ویډیو سټاپ کوم او بیرته ځم کمپیوټر ته. خو دلته موږ سره کمپیوټر څوم دی کورای 5 دی اووم جنریشن. اصلي معلومات هم دغه دي د سیسټم انفارمیشن لري. تاسو کله کمپیوټر شټ ډاون کړئ نو وروسته به F2 بټن پریس کړئ. ملګرو زه بس بیرته ځم کمپیوټر چلانوم او هلته ګورو چې زموږ کمپیوټر څوم جنریشن او څوم د هلته تبدیلېږي. خو دلته ریل انفارمیشن د دې ځای څخه کتلی شئ. ملګرو زه اوس کمپیوټر چلانوم، تاسو یو دقیقه مومنټ صبر وکړئ. ملګرو ما سره کمپیوټر بیرته چلانېږي. خپل خلک ته ځي نو ډېر محتاط اوسئ کله چې تاسو کمپیوټر اخلئ. نو په دې کې ډېر پام کوئ ځکه چې کمپیوټر جنریشن د کمپیوټر ټول معلومات چینجیبل دي، چینج کېږي. زه کمپیوټر خلاصوم. ملګرو ما سره کمپیوټر خلاصېږي نو دلته راځو ګورو چې کمپیوټر جنریشن او ګورو مثلا څوم جنریشن دی. موږ سره پروسیسر سپیډ هم څومره. راشم بیرته دې سپیسي ته دې باندې زه رایټ کلیک کوم. دلته ګورئ ملګرو زموږ سره پروسیسر او هغه چینجیبل دی. وینئ کورای 7 9 جنریشن. هلته په حقیقت کې موږ کمپیوټر 5م جنریشن دی او 5 کورای 5 دی اووم جنریشن دی او 2.8 GHz سپیډ نه دی، 2.8 GHz. په دې ډول کړلی شئ چې خپل کمپیوټر جنریشن او اصلي توګه وګورئ. ملګرو د کتلو او مننه ما در سره تعقیب او فالو کړئ.